نړۍ ته دې درس ورکړ کلیواله مجاهده، همیش اوسې سرلوړی پګړیواله مجاهده. سیاست ته دې حیرانه ده یاغي باغي نړۍ ده، سیاست ته دې حیرانه ده یاغي باغي نړۍ ده، په هر فن او هنر باندې سنباله مجاهده. د حسن دې مثال نه وینم دې ټولې دنیا کې، د حسن دې مثال نه وینم دې ټولې دنیا کې، یوسف د زمانې با جماله مجاهده. د پولیس راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، خدای دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ اوسیږئ او تیره یوه اونۍ مو په خیر او خوشحالۍ سره تیره کړې وي. قدرمن اوریدونکو دا د پولیس راډیو څخه د سنګر خاطرو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې مو زه نظیف الله هوتک کوربتوب کوم. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د پولیس راډیو د سنګر خاطرو له خپرونې سره بلدتیا لرئ، په دې خپرونه کې موږ د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین غازیان میلمنه کوو. له دوی سره د تیر جهادي دور د خوږو ترخو خاطرو په هکله باندې غږیږو چې یو مجاهد باندې په تیر جهادي دور کې څومره خوږې او ترخې خاطرې تیر شوي دي. قدرمن اوریدونکو ډېر مو په تمه نه پرېږدم، د تیر په څیر یو نوی میلمه موږ سره ده. موږ سره د سنګر خاطرو په دې خپرونه کې قاري صاحب سفیان میلمه ده، د سره به غږیږو. دی به بیا وروسته د خپل ځان په هکله باندې پوره معلومات درکړي، خو په لومړي سر کې قاري صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ، خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله. ستاسو ته او ستاسو اورېدونکو ته او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. زه عزت الله سفیان د غزني ولایت د ګیلان ولسوالۍ د سجامت کلي اوسېدونکی. ډېر ښه قاري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده او ما ته په دې باندې بحث هم وکړو، د سنګر خاطرو خپرونه نه ده، د سنګر د خاطراتو ته ځانګړې شوې خپرونه ده. لومړۍ پوښتنه به دا وکړو چې د اسلامي امارت له صف سره څومره وخت کېږي چې تاسو یو ځای شوي یاستئ او ولې یو ځای شوئ، علت یې څه و؟ غالبا یو 8 کاله کې سیوجی سوي او بل په دې باندې سیوجی سوي، خو د موږ وطن اشغال و، بل کفار راغلي و، دلې جنگ و، بمبارۍ، ټکول، وهل، دا ټول پکې و. خو دې ته موږ اړ شولو چې اسلامي امارت او اسلامي امارت په سب سره یو ځای سو او خپل وطن کې اسلامي امارت حاکم سي. ډېر ښه سفیان صاحب، چې کله تاسو له دغه صف سره یو ځای کېدلی، کورنۍ مو در باندې خبره وه که نه د کور نه مو پټ جهاد پیل کړی و؟ په دې سې یو خو کورنۍ خو مجاهده کورنۍ وه او خبره دا شی وله چې د موږ ټیم موږ کسیران ولو، دوی ویل چې درسونه ووایه، سبقان ووایاست، بیا به د هغو په هېڅ د جهاد سب ته سپېڅلي سب ته به ور وتړم، خو هغه بیا هم د موږ زړه نه دغ کېدی چې بیخي وجدان مو نه منله. جهاد مشروع کوئ، جهاد ته ولاړو، جهاد خدمت کوئ، خو بیا هم یو څه سختې ولې په دغو کې، خو بیا هم موږ د جهاد لار نیولې وله، په هغو کې الحمدلله خو ده اوس له اسلامي امارت حاکم ده، اسلامي امارت خدمت کوو. سفیان صاحب، کورنۍ د څه وخت در باندې پوه شوله چې تاسو د اسلامي امارت له صف سره ځای شوي یاستئ، یعنې د طالبانو سره ګرځئ او جهاد مو پیل کړی ده؟ څه وخت و، څومره وخت تېر شوی و دا د پټ جهاد نه وروسته چې ته رسوا شوې؟ دی اوس چې اوله وارې جهاد د موږ یو څه وخت پټ و، په دې چې بیا خو د موږ راشه داشه له مجاهدینو سره ډېره وله، بیا مو دا هر څه دغه ولو، د ډېره دغه مابینځ کې نه ده وتلی، زر خبر شو د کور، بیا د کور له دغو چې پټ پټ کوئ، هم د کور کار کوئ، هم به جهاد تلو، د ورځې به د کور کار کوئ، د شپې به جهاد تلو، چې څونه خدمت مو کای سوی، دغو نه به د شپې کشوئ کوئ به مو، ځان به مو ستړی کاوه پکې، خو هغه به بیا هم بس سهار بس موږ کشکې چې دا شپه اوږده سوې وای، خدمت به مې کړی وه، بیا هم سهار به بس رالو چې دونه موقع به م پیدا کړه چې مجاهد ته ورغلی وای او پیره مو کړی وای، د دې خدمت مو کړی وه، خو بیا هم په د کور فشار ډېر و، حتما سکه د کور کار کوئ، د کور له کار څخه فارغ شو جهاد هم کوئ، دغه وخت کې ولو تر دا اوسه پورې د جهاد روان کړی ده، خدمت کوئ. الله پاک دې تاسو خدمتونه قبول کړي. لومړی جهاد مو د خپلې ولسوالۍ یا د خپل کلي نه پیل کړ که نه بلې ولسوالۍ ته لاړلئ؟ اولین جهاد مو په خپله ولسوالۍ کې وکوئ، ورلو، د رهبر سره ملګري سولو، مجاهدي رهبر سره له هغو سره ولو، خو په پټه کې بیا چې سب ته ورلو دی په ښکاره باندې، بیا له هغو سره په دغو ولسوالۍ کې خدمت روان کړئ، خدمت کوئ چې څو نورو ولسوالیو ته تلو، په قطعاتو کې تلو، تر دا اوسه پورې روان کړی. د لومړي جنګ په هکله که اورېدونکو ته معلومات ورکړي، لومړی جنګ مو چیرې و، کوم ځای کې و، تاسو بلدتیا جنګ سره پوره درلودله که نه هم درلودله؟ اول جنګ کې موږ یو ځای ته ولاړو، اولین وار
دورې ولاړو. بیا نو زه له اصلحې سره بیخي ناولده وم. ما ته اصلحې دونه خوند راکوی چې بیا د کور لخوا چې فشار نه وی، ما ته اصلحې دونه خوند راکوی چې د شپې به هم ورسره پرېوتم. خوند یې پکې و، په جهاد په صف کې ډېر خوند و. بیا یو وخت موږ ولاړو کمین ته. بیا هغه کمین کې دوی خوږ هم سولو، ختم هم سولو ډېر. بیا په هغو کې د ټانګان تیارې دا ډېر سره رالو. نو دا جنگ صحنه بیا چې دا جنگ ختم سوی ولاړو خپل ځای ته. قاري صاحب د لومړي جنگ په هکله که اورېدونکو ته معلومات ورکړئ، لومړی جنگ مو چیرې و او همدارنګه تاسو آیا د جنګونو سره بلدتیا درلوده که نه هم درلودل او اصلحې سره څومره بلدتیا مو وه؟ اول جنگ کې او اصلحې سره بیخي بلدتیا نه ول، خو بیا هم چې اصلحه هم راواخیستله ما ته په خپله دونه خوند راکوي چې د شپې په ځای کې لا ورسره راسره ښوولو، په لمانځه کې په دې کې بیخي نه ښودلو. خو ډېر اصلحې اوله وارې د جهاد سپه ولاړې ډېر خوند پکې و او له اصلحې سره بیا ډېر مینه و محبت و. اول دغو کې نه و ورسره ولد، بیا وروسته سوکه په دا جنګونه خو نو زیاتې اتې به ورسره ولد سولو. بیا نو ولاړو یو وخت موږ کمین ته مجاهد هم ولاړو، بیا چې په هغو کمین کې دوی خوږ سولو او همدغه سولو. بیا له هغو ځای را روان ولو. زه یو د ملګرو په دغو کې وم چې ملګري خوږ سوي او دغه سوي نه وي، خو هغه ملګري خوږ سوي نه و. الحمدلله بیرته دغه روغ رموټ رالو، غازیان وو. زه چې رالم اوله وارې په لوږه په شي باندې نه پېدل، اوله وارې مې خپل ټوپک خلاص کړی. خپل ټوپک مې خلاص کړی چې دوړې پرېوتلې نه وي، هغه ما ټک کړی نه و. اتې به په دې کې سړونه ودانې چې خراب سوی وي، خیرن سوی وي، له دونه مینه محبت را سره و. بیا مې ډوډۍ و شی پرېښي و، اول دی پاک. یعنې جهادي دور کې د هر څه نه ټوپک سره ډېره زیاته مینه درلودله، ځکه همدا ټوپک و چې د دښمن ملا یې ورماتوله، همدا ټوپک چې دښمن هم پې د منځه وړه، همدا یې تاسو وسیله وه، غټه وسیله و. الحمدلله و چې ټوپک به را سره و، لکه دښمن خو بیخي نه دی راته معلومېدی لکه څوک چې به نه و. او بل ټوپک خو یقیني مینه و محبت مو زیات ورسره و. په دا مینه و محبت کې ټوپک ډېرې همکارۍ هم کولې سره، ډېر دغه یې کوی چې ډېرې غذاوې هم پر کېدې. دغه کفارو ته، دغه د کفارو مرتدینو دغو عسکرو ته یو مخ ازغه ګرځېدلی و چې ټوپک به ووتې خو نو هر کار کېدی. د نورو جنګونو په هکله باندې که اورېدونکو ته داسې معلومات ورکوي چې کوم جنګ وروسته ډېر سخته جنګ و در باندې، د ترڅنګ نورو کوم ځایو ته بیا جنګونو ته ولاړلې، یا دلته په تاسو په خپله ولسوالۍ کې در باندې چاپې وهل شوي نه دي وهل شوي؟ اتاق صاحب محترم، جنګونه خو ډېر وو، سخت حالات و چې له یوې خوا چاپې له بلې خوا پوستې جنګونه و زیات، خو بیا هم خاطرې خو ډېر زیاتې دي. خو هغه خاطره به درته ووایي چې په موږ باندې کومه ترخه تېره سوې ده او کومه خوږه چې خوند مې کې اخیست. هغه یوه خاطره دا ده چې موږ له غزني ولایت د ګیلان ولسوالۍ غزني ولایت ته تشکیل را وکوی. ابو یوسف د الله پاک شهادت قبول کړي، هغه زموږ رهبر و، د قطعې مسؤل و. له هغو سره موږ را ملګري سو تر غزني پورې رالو. بیا په غزني کې په زنه خان ولسوالۍ کې نو موږ دا فکر و دغه و، نو موږ خو ډېر دغه کوی چې هر ځای ته مو داسې تقریبا د مجاهدین ولو چې دا جنګ ته به ولاړو نو دغه به کول ته یې زړه ورتله چې ولې پاتې سو، ولې په دغو سولو. خو بیا هم دې ته موږ ډېر خوشحاله اوسي، په کوم ځای به جنګ وسي، په کوم ځای به وسي، په کوم ځای به وسي. خو هغه په دغه رقم یې راوستو ولایت چې راوستو په زنه خان کې دورې بس شپه مو وکړله. بیا له هغو ځای تشکیلونه برابر کړو، ته یې راته ووایي چې ځو جلال آباد. بیا د اکثره مجاهدین ولو ټول رالو، تقریبا سل نفره نیم سل نفره یو وارې قطعې تشکیل و، بیا دویم وارې تشکیل و. په د اول تشکیل کې موږ را روان سولو، رالو د جلال آباد په لور. جلال آباد په لور چې رالو بیا خو نو په لارې ډېرې سختۍ وې، بیا خو نو هلته غرونه، هلته چاپې، هلته تیارې، بمبار، تقریبا ډېر مجاهدین دغه په لارې شهیدان سره. بیا د ګردیز غالبا ګردیز و، ګردیز یو غټ غر دلته یو ځای و، خو سم کړی نه و، ډېر بیټه یې درلود. دې ته چې رالو په دې خوړ کې را روان، ډېر موټرسایکلان دي، ډېر مجاهدین دي. دو ځای ته چې را ورسېدلو تقریبا موږ یو 10 موټرسایکله مخکې ولو. په دې غره باندې مجاهدینو چاکشول دوه درو نفرو خیزول به داسې دا ولسوالۍ و غالبا که کلی و او د کې په نامه و له ګردې سره دلته لنډ.
دې ته راخاتو بیا موږ دغه ځای ته راورسېدو. اتې موږ موټرسایکل راخراب شو کله چې په لیټ یې ووالو. تقریبا یوه شپه همدا هلته وکړله. اوبه شی خو نه رسېدو او ډوډۍ نه رسېدله. اوبه خو له اوله د هلته خوړ کې بهېدې. بیا یو زه یو د ناوې یو مجاهد مبارک په نامه و دا وخاتو. د هلته یو دوه مجاهدین پاتې شولو خو دوه موټرسایکله خراب سوما او یو دی ډېر لوړې غونډۍ ته وخاتو. په طبیعت وخاتو له سړو که د موږ رابیټر کار وکړو هغسې موږ وخاتلو. اتې بس دا د کوچني بټن دستګاه نه وه که ښه نه دغسې مو ونیول. اتې د موږ رابیټر راکش کړو. موږ رابیټر کش کړو. ما په دستګاه کې غږ وکوی د موږ په رهبر مبارز مولي صاحب باندې. په هغه مې غږ وکوی چې مولي صاحب یو بل حزب الله مولي صاحب په دې غږ وکوی چې په رابیټر کې څوک دی یو غږ په وکړو. موږ داسې دغه کوی احساس کوی چې د ملګرو غږ واورو ډېر خوند به وکړي. بیا د رهبر هغه بس غږ وکړه اوله ور مولي صاحب واورېد. بیا مولي صاحب ویل چیرې یاست؟ موږ ویل دوجۍ ته رارسېدو. وایي سفر مو څنګه و؟ ما سفر مو ډېر الحمدلله په خیر و. نو دا د دوه غږ چې مو واورېده ډېر خوشحاله سو. بیخي سکون راته میلاو سو چې یو مخ خوشحاله سو. په دا شپه و په دا لوږه په دې مې بیخي نه وي پوهېدلی. بېرته راکښته سو. د موږ ملګری و سیلاب الله پاک دې ژوندی لري دې ته چې راورسېدلو. اتې ما دوی ته ویل ما له مولي صاحب سره خبره وکړله. اتې به یې ورسره ویل که مال وه ول ښه و جوړ و روغ و مال وکړه سلامونه یې ډېر ویل. نو ډېر خوشحاله سو. اتې بیا مستوري راوغوښتی موټرسایکل مو جوړ کړی. اتې یو څه ځای رالو بیا یې کلچ پلیټ واله. تقریبا 3 واره کلچ پلیټ ته عادت و. نو دونه په تکلیف مو دلته راخېځولي دي شاته یو مخ شي کار نه کوی. خو بیا هم دغه تسې راوخځه په اودکۍ کې مې یوه شپه ورته وکړه موټرسایکلان مو جوړ کړو. د شپې 3 بجې ولې بیا د ګردیز په سړک باندې تشکیل اوښتی. بیا په دوی باندې تشکیل واوښتی ولاړو. اتې نو بیا غرونه سو ډبرې سوې. شپه ده اکثر د مجاهدینو داسې د خلکیانو ځای ته به ورلنډ سو. د سلنګسر بیا بندول ور لا بیا چیرې کې ورښود لا بیا د دې مثالي دبلې سر کې ورښودی. دلته تر دا جایو تېر سولو ولاړو. یو ځای مو شپه وکړله. اتې بس سهار سو. اتې م بس تورې سر کېښوی. اتې له هغه ځای بېرته تشکیل وسو. رالو دغو ته د لنډه کیسه به کو دغو ته راورسېدم توتو بازار ته جلال آباد. وی خدای پامان چړایي ته راورسېد. خدای پامان چړایي دغه ځای اوس راچیر ده سکون ځای ده. کومه ولسوالي ده په کوم ولایت پسې مربوط لري؟ ننګرهار پسې لري که بل ولایت پسې؟ دا ځای راچیر ده. دا د خدای پامان چړایي چې ده دا یو ډېر غټ لوړ ځای غر ده. دې ته چې راورسېدو حقل کار نه کوي چې موټرسایکل دې وخېځوي. خو په دې لار به خاتو بله لار نه وله. په دې باندې موټرسایکلان دغه کولو. یو موټرسایکل چلوي دا جیم پیاده سو. 2 دانو مخته تکیه کړی د کشوي یې خو مابینځ ته م ورساوو. موږ په خپله موټرسایکل لوړ کړو ومخېځاوو. د دونه جیم دغه کړو چې تکیه مو کړو. بل مجاهد ته راکښته سو. د هغه موټرسایکل دروند و راکټ مرمۍ پکې ول هغه مو راسره خېځوی. د ناوې و هغه مجاهد بیا له هغه ځایه چې هغه ته راکښته سولو چې هغه م کشاوه ډېر لوړ او داسې موټرسایکلان ګرم چې موټرسایکل چپس په هغه ځای دستي ور واخیستی. خالي د راکټ مرمۍ جناوه کې 2 او نورې مرمۍ په جانټه کې ولې موټرسایکل چپس ور یې واخیستی. دا ګرمي وه که څه تاثیر و؟ دا دی اوس یو خو په ډبرو کې د موټرسایکلو مزل ډېر سخت بل هغه بیټوله موټرسایکل په یوه به تکیه کړی و کشاوه بیا 2 به مخته کشاوه څادر به یې کې اچولی و. موټرسایکل خامخا ګرمېدی. دی ګرم سوی و چې دا څنګه چپس و دی دربې سو ور یې واخیستی. دی حیرانتیا وورته. بیا له هغه ځای موږ د ماسپښین په 3 بجې هغه ځای تر وخاتو. د شپې 2 بجې ولې نه خبر موږ راکښته سولو هغه غره چې دونه لوړ. بیا له هغه ځای چې رالو توتو بازار ته. خوارج موږ لیدلي نه وو چې له دوی سره موږ لیدنه لا بل دغه چې دا سره کم خلک دی او سره کم دغه کوي وخت تېروي څنګه جنګونه کې په شي سره یې بلد نه ولو. بیا توتو بازار چې موږ رالو داسې توتو بازار کې موږ شپه وکړله هېڅوک نه و. یو دوکان کې خلاص نور هېڅوک نه و. و مازدیګر راورسېدو ورته. بیا یو ځای شپه سوله ابو یوسف د الله پاک شهادت قبول کړي. اتې مجاهدین سره جلا کړلو. سره جلا یې کړو. نو موږ له ابو یوسف سره ولاړو. دورې اتې بس د شپې چاپه ولوېدله. اتې ابو یوسف راته وویل چې ملګرو ته ټولو ته ویل چې مرمۍ هر څه منظم کړئ یاست مرمۍ چې اصلحو کې ورتېرې کړئ کښېنئ وځئ مه تر ټکان کې. اتې بیا دغه وکړو
بیا موږ ناست تر سهاره پورې. نو بیا سهار موږ توتو بازار ته راووتلو. د خلکو چې ما پوښتنه وکړه دلته یو څو ځوانان ولسي دا خوارج چیرې دي، په کوم ځای کې اوسېږي، څنګه وحشت څنګه د دغه څنګه د راشه داشه څنګه. وایي دا خو دا رقم خلک دي چې تقریبا دغه د خوږیاڼو ولسوالۍ د غالبا دغې ولسوالۍ چې ټول خلک بار سوي وو، هېڅ څوک نه وو پکې نور. دغه فقط دغه یو څو ځوانان وو، دا یو 2 دوکانونه وو. هغوی راته وویل چې موږ فقط پاتې نور ټول خلک بار سوي دي. د دوی وحشت چې د شپې کله دوی تعرض راوکړي راسي، بیا که د موږ په کور کې یو زنانه وي له ځوانان وي، دا بیا ورسره بیا یې د زنانه دوی منځې ګرځوي ځان ته. اتې د دوی وحشت موږ فکر یوړو. بیا چې یو څه وخت ولو نو د دوی وحشت موږ فکر یوړو. بیا زاویه بولې دلته یو کلی ده، دې چې موږ ولاړو. بیا هم دورې مرکزونه واچول. بیا چې مرکزونه چې واچول نو موږ ته د ساحه نه معلومه ده چې کومه ساحه کې دی دي، په کومه ساحه کې مجاهدین دي، په کومه ساحه کې حکومت خلکیان پراته دي. خو موږ ته اندازه نه لګېدله. د یو دي بلې ولسوالۍ تر مابینځ دلته موږ مرکزونه واچولو. خو یو 2-3 شپې هم وکړلې. اتې رهبر د الله پاک قبول کړي ابو یوسف دغه وکړو، تشکیلونه برابر کړو. اتې دا غټ لارۍ موټر نه، دا غټ موټر دا برابر کړو، مجاهدین کې واچول. مجاهدین چې کې واچولو ولاړو د زاویې په لور باندې. نو دلته د مجاهدینو کیسې کله ولته مینونه ایښي دي، دا رقم دغه ده. اتې دوی ویل تاسې راځئ توکل په خدای، خو بېل اوس راغلی یو جنګ ته چې دی ختم نه کړو خو نه ځو. اتې بس بیا حرکت مو وکوئ، دورې چې ولاړو. اوله کلا مخته راله، په دې کې 2 نفر وټکان کول، یو ټکی کوئ. بیا ابو یوسف ویل په ملګرو هغه وکړي چې 2 نفر ورکت سي دغه ختم کوي پسې راځئ. نو دوی په هغه کلا کې 6 نفر راولو. اتې نو بس 2 ختم سول. اتې 2 نور وټکان شروع کړو. بیا ابو یوسف ته ویل چې دلته ډېر دي، نو یو 2 ملګري نور دغه کړي. اتې ملګري ورسره حرکت کړي، 2 بشکې ورسره حرکت کړي. اتې خو نو د موږ بشکې بیا د دوی دپاره موټر بم وارکن توپ هر څه دغه و. اتې بیا بشکې سره حرکت کړي. بیا نو دوی دا دغه کوي، دروازه یې بندوله، د 2 مرچو چټکان کول، کلا لوړوله. اتې دې ته مجاهدینو جنه کېښولو، مجاهدو بشکه یې وړله په دغو یې کېښوله په سرې باندې مرچه سید په دې کېښولو. خو هغه پټاو کړله، هغه جای ورړنګ سو. مجاهد په دیوال باندې را روان سو، په دیوال سره روان سو. اتې دې ټکان په وکړو، مجاهد خو کتر ولوېدی. نو مجاهد به ادارې وکړله د دوی له دې نه چې له دې نه ورته راوتو چې د مجاهد ټکان په راونې کې، که له دې نه ورته راوتو چې دی خو ختم سو، شهید سوی ده. نو په دې خاطر لیکس نه راوتو، که څنګه سو. خو مجاهد په زخمي حال کې په لیچ کې لګېدلی و. دروازې ته راغلی، دروازه یې خلاصه کړې وه. مجاهدین وننوتو. مجاهدین چې وننوتلو بیا ټکا سوله باندې، خو دوی په لغو مرچې چې نه راوتو نه دغ کېدو. بیا مجاهدین وبشکه ورته کېښوله، هم نه دي پرې راوتلي. بل مجاهد ورغلی، خو بشکې دلته راتمام شول. بل مجاهد منډه کړه، د دروازې له مخه یې پښې ورته ودربولې، د الله اکبر ناره یې وکړله، ورکړې بشکو ته ټاک. دغه ناره چې یې وکړله، بس دی یو دم راووتو. مجاهدین خو تیار ورته ناست وو، آی وویستو، ختم یې کړو. له هغو ځایه بس جنګ شروع سوی. مجاهدین ټول ورته پیاده کړلو موټره. ډېر مجاهدین ووتل، خو نو لیزر و، ډېر کامیابه و د مجاهدینو دپاره. اتې نو د شپې خو چې دا کوم ښکارېدو او تلو په لارې په هغو ځای کې بیخي 11 ولانه دوی ټول جنبار سوي 11 دوی په کورو کې وو، د دوی کورونه وو، د دوی مرکزونه وو، د دوی ځایونه ولو. اتې جنګ شروع سوی. نو له یوې مخې تقریبا سهار کېدی ختمه سوله هغه سیمه. بیا غالبا زاوه وبوله. په دې کې بیا د ورځې یو څو دایشان ولو، مقاومت یې وکړی سهار. بیا ماسپښین سوی چې بس چې به ماسپښین سو، په دې لیزرانو بیرېدو دې ځای ته به تلو چې د دوی پټ ځای او د دوی مرکز به و چې ډېر به ولو. دوی دورې تلو. بیا مجاهدین پسې سولو. نو په هغو ځای کې ما سره راکټ و. اولین وار مې وزده مې نه و، راکټ مې نه و زده.
اتې نو جانټه را سره ونه په څادر کې مرمۍ را سره ګرځولې و مرمۍ ولې په څادر کې مې را سره اچولې وې اتې ورسره ولاړو خو هر څونه به م دا ورسره ونیوه دوی به لار غلطوله ټکان یې ډېر کول بیا یو ځای و ماښام ګیر سولو داسې کته خوړ و په دې خوړ کې دی کته سولو داسې کوچنی دی جر رقمه ځای و په دې کې کته دی کته سو موږ په برسېره سولو بلې خوا ته لار نه وه یوه لار یې وله کته خو هغې خوا د مجاهدین ورته ناست وو شپه سوله ماښام سو ماښام اذانګونه یې واخیستو لا کار په روان ده دوی پټه تر تیږه لاندې ناست دي جنګ په شروع ده ټکان په دې کې د ما راکټ زده نه ده ما ته بل ملګری وایي دغه د څه نومېږي دوی دې ولیدو مال وه وایي دغه د دوی جای به راواخلي ټک په پروا کې اتې نو بیا ما سمه ده نو د ما راکټ نه و زه وارخطا سوم کوچنی سور لیزر ما په تړلی و لیزر په ولګوې هغه م په هدف صحیح کړی اوس لیزر په ولګې هغه ځای ولي ما لیزر ټول شان یې سو ټک مې پر وکړ لاړه اوس بل ځم روانه که یو ځای بله کېدلې دغه هغه مې اول ټک و اتې نو بیا وروسته چې ټک مې وکړ اتې ورسره بلد سوم د اسلحې سره د غټې اسلحې سره اتې نو بیا بس کومې مرمۍ چې راسره ولې اووه دانې په څادر کې وې یوه په راکټ کې وه نو شپږ مرمۍ تقریبا پاته وې اتې بس ورته ولګېدو د مجاهدین ټکان یې په کول بیا یو مجاهد وروسته بیا شهید سو الله پاک دې قبول کړي دغه مات لیزر راکړو وایي تر دغه تیږه لاندې ناست دي دغه ته یو لار برابره کړه احتمال سمه ده نو ما ته راکټ خو مې اوله وار زده کړو بیا خوند ډېر راکاوه دا ټکان وی اتې نو بیا ورسره کته سو په ځای کې اتې چې کوم مرمۍ په څادر کې راسره ولې خو ډېر دروند وم بل بیا دوی محاصره وو اتې بس خوند مو پاخیستی په هر ټک باندې نو هغه پر وکړو بس دوی ختم سولو مردار سولو سره اتې بیا ورکته سولو هغه کوم د دوی بیا دا یو خوی و چې شی به پیدا کو ورسره به و مجاهد ته په دغو باندې نه ورکوي چې د مجاهد یو چې استفاده د جنګ وکړي هغه به که روپۍ ولې ورسره پرې کولې که توپک و خکی به یې غورځاوه بیا سره چې له دوی سره به اضافه سلاح وله خپله سلاس به تر هغو به تر یو وخته ورسره جنګېدی چې زخمي به سو خوږ به سو په دې پوهېدی چې زه ختمېږم سره وبېح که دا ډېر توپکان یې سره ښکلي وو پر یو ګوی چیښلي وو روپۍ ولې څو ورسره دا یې پرې کړې ولې دوی ختم سوي وو اتې بس له هغو چې هغه میلان راټول کړو راغلو یو مرکز ته بیا په مرکز کې موږ ناست یو خالد د موږ د الله ترې مسؤله کړی و الله پاک دې قبول کړي هم شهید سوی وروسته اتې هغو ته ما د داعشانو مرکز ته رالو د الله ته مو شپه سوله پسې اتې دوی ته مال لمونځ نه ده کړی اتې هغه د موږ ملګری وایي ته ولاړ شه دا ترمز به م راډک کړې اودس به م وکړې دوه مجاهدین درسره بوځوان سمت موږ رالو یو بمبه وله اتې بس هغې بمبې ته ودرېدم ما اتې دوی ته مال تاسې اودس نه وکړې زه به یې دا خونې وګورم نو د خونو کې د دوی مرکز و په دې کې دوی ختم سوي وو پراته ولو اتې له هغو چې راووتمه اتې مې دوی ته بمبه ورواله دوی ما ته بمبه راول زما اودس وکوه اتې بیا دوی اودسونه کول نو ما یو توپک په شا ده زه دوی ته بمبه ورواهم نو موږ یو لیزري ملګری و هغه داسې تېر سوی بله ورسې هغه رالی د ما شاته ما خو له هغه مجاهد ولاړ ده خوارج د ما شاته ولاړو بیا د خوارج چې ما شاته ولاړو نو هغه مجاهد رالی ما دا ګمان چې هغه مجاهد ده اتې نو بس هغه مجاهد ما ته وایي دغه د څه مې شاته د خوارج ولاړ ده ولې ده رکنده اتې ما خوارج نه ده هغه د موږ ملګری ده نو ما دا دغه نه کوی چې دا د خوارج بیخي ټول کواره کیپر ټول مجاهدینو ته سوی و اتې نو بیا دغه مخ مې ور واړوی اتې مې ورته وویل چې ته څوک یې دو غږ نه راته لری بیا یې یو څو خبو نارې مجاهدینو په وکړلې چې زه داعش نه زه منصور است دا یې وویل بس اتې مجاهدینو وویستی د حالت ختم یې یو توپک ورسره و یو جانټه و دا مې جنه خلاص کړو رالو مرکز ته اتې عامل چې ناواسته هم دورې خالد ته تسلیم کړو له هغو ځای بیا شپه م دورې وکړه سهار نو حرکت پسې وکوئ د وزیر وطنګي ته وزیر وطنګي کې بیا د بغدادي سنګر دا ډېر مشهوره ځای ولیدی تقریبا ولایت یې ولیدی دا نورې ولسوالۍ ولې دغه بغدادي سنګر د دوی ولایت و په دې ته چې مجاهدینو دغه وکوئ بیا موږ تشکیل وکړو د ماشپین د زاویې ته مرکزونه یوړو بیا په زاویه کې د زاویې څخه ماشپین تلو موږ چې ولاړو بیا د موږ تشکیل و 60 نفره
شل وچه بیا 10 نفره کته ولو 10 نفره د غره پر سر به ورخاتو ماشومان په 4 بجې حرکت وکوي الاله د اتصال د شپې تر 3 بجو پورې ایله موږ ما بین تر ورسېدلو نو ډیر ستړي سولو ډیر دغه ولو ما سره راکټ وو په صدره کې منمې را سره چولې وې له ما سره یو ملګری وو د جلال آباد یو ملګری را سره و د دغه د محیط غزنی د ګیرو که د کرباغ و د دغه ځای و نو دا دوه د ما لمبردوګان و یو سکیل و رهبر و دا و ته نو بیا ستوري ولاړو اتې سهار خوا ده نو د موږ په دې ټینګ کې اتې پیرام سوله یو ځای یخ هوا ده اتیم بس دی ور انګار جوړ کو د تکنه سپیرست مو ختمه سواتي منن مجاهدین راپورته کو دوی چرکې په دې کې موږ نه واتو یخ سمو سترګې سره ورتلې نو دلته موږ در رسیدلې د خوارجو لمرچو سره پراته خوارجو لمرچو سره پراته نو دلته بس ټکان وسو مجاهد په دورانه کې وېستای خوښ اناره ویاتي موږ راکېناستلو سورلو لغته اتم لنګیر وته څه کیسه ده ویل دې خوا ټکوس بل یو د موږ ملګری دغه ویل تاسو ټکوس هغه ورته ویل ما چې ټک نه ده سوال دې خوا اوس دغه نو موږ په دغه باس کې یو خوارج رالی خکواره یم ولا رالی یو تور نری کشه په سر کې تړلی د سکیل ورسره و تور سکیل یو بل یو ورسره و ملګری خوارج له دوه سره اشاته سره ماشین و له دوه سره سکیل و دی تیاری نیولی ورال لالت اتې ستړی مسم ورسره وکړه ستړی مس راسره وکړه نو زه نو کې د آزاد جن ولاړ یم د عدالت دی ستړی مسم ورسره وکړه اتې بله واري راته وایي دی د شان خولو وایي خوارج وتښتېدلو اتې بیا ما دوی ته ویل مال که تښتېدلي وي که نه وي تښتېدلي تنها د مو یو ملګری و د مو رالبلد و او امیر مو و دغو ته وایي اتې هغو ته ما دا خبره وکړه مال مشر ته یې ښه کار نه زه خبره کېدل بیګم لا زه خبر درته کم تنها دا به وایو چې دا له کومې خوا راغلی ده له چا سره ملګری و څنګه کیسه ده له دې خوا چې دا غر ده تقریبا مرغۍ نه سي پراختای او له دې خوا چې مو تاسې په 4 بجې حرکت راکړی ده اوس 3 بجې د خو اوس وخت سهار ده په مټ کې دې ځای ته راورسېد د دوی چې به یو څه وپوښتو چې څنګه کیسه له کوم راغلی اتې وایي موږ د فلاني مولي صاحب ملګري یو موږ له دې خوا راغلي چې ما د فلاني مولي صاحب ملګري یاست نو بیا تاسې یو څه وخت انتظار سي موږ به د زخمي انتقال کو اتې وایي زر کوئ دی تښتي اتې مال ودې تښتي ما دغه خبره ته وکړله د عدالت لنډه مشته وکته سو ضربې کلې خو موږ داسې بټو کې ولو اتې کېناستو دلته بل مجاهد و دا یې زخمي کو خوږې کو اتې بس جنګ شروع سو جنګ چې شروع سو له ما سره هغه 2 لمبردوګان یو د جلال آباد یو د موږ د چای غزني دا را سره و اتې بس کار شروع سوی نو موږ سره یو د مجاهدینو خو عجبه ښه اسلحه وه یو سکیل و د موږ د امیر ټک به وکړو بنده سو ټک به وکړو بنده سو اتې بس دوسې ټک به وکړو هغه بند سو اتې دو سکیل کته کړو لا زخمي سره اتې سکیله سماوه نو دوی د حالت ټکان ډېر شروع کړلو اتې موږ غلي سو ورته ناستولو اتې بله وارې په دستګاوي کې دا دستګاوې سره کشفولې دوی د موږ دستګاه کشف کړو موږ دوی دستګاه کشف کړه دوی نو د بغدادي سنګر له سره چې را روان د خدای پامانۍ سره اخي په د خدای پامانۍ کې د جنت هورې ورته انتظار جنت ورته واجب دا کیسې ټولې ورته کې موږ هغوی ورته نیولی ده اتې دوی ته مال دوی ته کومک را ورسېدی نو د الله نصرت او ښه اطمیناني ټکان په دې چې یو خو اوس کتېدای نه سو په شا تلای نه سو خوږوي مو ډېر او بل موږ تاسې سره مهمات ډېر کم ده باید دی وخت دغه وکړو چې دوی خوږ سي باندې اتې وایي سمه ده خو یو 10-20 دقیقې کېدې دی راکته سو 15 نفره و ورسره راکته سولو نو دا رقم تعرض شروع کو چې تقریبا د ما یو 3-4 کاله دورې په ګیلان کې جهاد کړی وي دغه تعرض او دغه ټکان او دغه جنگ ما دې چا نه دلیدلی نو دی تعرض شروع کو چې بیخي بل لکن تعرض شروع کو نه سر پورته کېدی جینې نه سړی خو ورېدی شو خو چې هر شی ورسره و راکټان ګرنیټان د سکیلو مرمۍ د وړې اسلحې دا ټولې دی ورېدې په د کمرانو باندې لګېدې بیا دوی پر برسېره وو موږ لاندې وو اتې بس موږ ورته انتظار بیا مې یو غټه ډبره پیدا کړه دې ته کېناستو یو زه کېناستم یو 2 دانې ملګري را سره دي نو نور ملګري کته سولو راشه
دلته نو یو دغه خوارج را روان د سرتور سر زموږ تر موږ لوړ د په کمر روان د موږ ته نه در په موږ په بټو کې ناش د سکته تیریږي. اتی بس هغه د جلال آباد کوم ملګری سی و دغه ته ما وویل سي خو اطمیناني ټکان یو ټک وبرکې د دغه په اصلاح باندې ټکو جنازه اتی بیا مال یو ټک وبرکې اتی دول سمه ده خو هغه سي ما مخ ورته راړاوه بلواري دی را چې وتښتېدی دی ولاړی دی چې ولاړی کته سوی نو ماته یو ملګری را پاته سو اتی نو بیا دی په غوب سي کته سولو ولاړو دلان نو موږ دی جې پاته یو لکه په شوه سي ولاړ وي بلې خواته لارې شی نه وي په شوه باندې به ځې موږ دا رکنجه کې پاته غوجۍ ته دی رالو بلې خواته کتېدای نه سوی غټ جایونه غر و لوړ و هېڅ رقم کتېدا امکان و نو په دا ځای کې ناست دي هغو اتی بیا دغه سو نو موږ اتی دلته دا بل مجاهد ته هم اوس خو دا کمر چې به نوکی واړو یو طریقه به ورته برابر وکړو ټکان به پرې وکړو لا به ځان جن خلاص کړو دغه به وکړو لا به ځان به خو وکړو لا به دی ختم کړو اتی بیا دو راته ویل سمه ده نو په دې کې بیا دوی تشکیل سره وکړي خوارجو نو په موږ برابر باندې یو را روان ده یو داسې آزاد روان ده یو څه د اعتقاد په دا بوټو کې را روان ده نو موږ داسې را رسېږي ما ده ته ویل مال ټک پر وکړه ښه اطمیناني ټک وکړه دی وایي زه ټک نسم پکای ما ورته ویل مال ماتې راکړه اتی ما دو سره باس ما دو سره باس اتی دا دغه وکړو چې وایي ما د ځان دپاره اخیستی تا دپاره ما نه در اخیستی داسې راته وویل نو یقیني ما ته ډېر سخت زور راکړو د راکټ ټک له غوجۍ کېدی نه باندې اتی بس هغه ښه دی ولاړی هغه ما د دو باس سره اتی بله ورسې هغه نو دی سره لرې سولو د دغه ځای دغه په چن ودانګل ولاړی د دغه ځای چې ولاړی نو ما ته تقریبا دی پسې کاته سو ما ته دونه زور راکړی ده ما ته دونه زور راکړی ده بیا ما چې به ځان سره چورت ووالی چې مال د خپلې منډکې چې هر څومره کمزوری انسان وي بیا بل ځای کې نه در سره ملګری کوي چې زمری وي د بلې منډکې او د خپلې منډکې ډېر کمزوری سړی وي نه وي در سره ملګری کوي اتی نو بس زه م خواشینی سوم راکته سومه اتی مې بس څادر کې مرمۍ وې دا مې اوله وار راواچولې داسې کم ځای و مرکبه کو لنډ دغه خو خاطره خو زیاتې اوږدې دي او غټه ده کیسه نو دی لنډه بیا کو اتی مې دا مرمۍ تر دغه راواچولې تر کمر چې مې راواچولې اتی مې راکټ هم پسې راواچاوه سړک وچې ودې که پاته سولې اتی بس دلته پاته اتی زه راکته سولمه خوارج شاته ولاړ ده دا یې راته وویل چې دین خلافته نسې اطلاعاتي تسلیم سه اتی خو ما څادر کې مرمۍ نه وې راخڅې تنها راکټ مې له راپورته کو اتی م بس دا دغه وکړو ګیرې خو ژوندی ځان په لاس مه ورکوه اتی بس دغه شروع سوی دی بس وبخورېدن ټک مې وکړو بغل بې ویستی راته اتی م بیا دغه وکړو بس دی ته ما صحیح د ماس لاس دی پورته کړو راکټ مې را سره پورته کوي اتی بس لږ ماشې چې مې ګوته ولګېده ټک مې وکړو ښه ټک چې مې وکړو هوایي ټک سو نو هغه تر دی را واوښته له دی چې پرېوتلو سره ما په صادره غوټکله یو څه ځای چنډان راکته سوم چې ښه معلوم سو اتی بس وایي تښتېده یو وارې نسې ودرېږه اتی مال سید اتی بس راکټ ته دورې بله مرمۍ پسې واچوله اتی بس دی په دې پوه سو چې دا خو تسلیمیږي اتی دغه سو اتی مې بس ټک مخامخ وکړو مخامخ ټک په وکړو له دی سره ولګېدله خوږ سولو څه رقم سو غږ شی ورک سو اتی په هغو ځای پسې ورته ودرېدم یو 3-4 مرمۍ نورې پاته ویلې دا په څادر کې دم پر وویستلې داسې مې پر وویستلې اتی بس وروسته دی راپورته سولو اتی ما راکټ تنها دی په یاد کېږي چې راکټ مې دی اوږې ته واچاو په ځان نه یم پېدلی چې زه څنګه راکته سومه او په کومه لار رالمه تقریبا اپای ملګرو ته راورسېدم دورسې داسې ټیټ ځای و په هغو کې زه دی ونښتلم سر په چړۍ باندې اتی راکېناستم راکټ شی نه دی جلا سوي دلته یو مچمچۍ ولې دا سخت ډېرې ولې بس والوېت ولې د اسمان خانه یې تکه توره کله اتی هغه رهبر ما ته وایي د موږ چې ملګری و اسکیل سوربنده دی دا ما ته وایي ته له کومې خوا رالې زه له دې خوا چې راله وایي دلته خو ټول د شام مال د شام خو زه رالم دې خوا اتی دوی ته وایم سکیل دې څنګه وایي ما سکیل خو دا رقم نه بندېږي
احتمال سمه ده، خو ما دوی په سکیل باندې سره اخته سولو، د خوارج دورې پورته په ونو کې ناست یو دانه هغه له موږ سره ستړی مسته کړې ده، دا په ونه کې ناسته ګوټ دی کوي، پښې ښوروي. یو بل یو راکته سو نو دی په ما پسې ګرځي، دی خو دی دورې پاته سو پورته، دی کته را سره روان ده، دو مخ ته شاد اتې دو ته مخې اطمیناني ټک دوی ټک په وکړو، هغه سکیل سره دغه و اتې بس بند سو، اتې دی منډه موږ ته راپاند سو منډه اتې دغو نو بس مجاهدین دورې څه شهیدان یو دوه پاته ولو. بیا موږ ته کومک رالی، کومک سره رالی یو سپین ږیري ته وایمه، نو تقریبا په دې کې موږ 2 ورځې ووتې، نو خو نه اوبه وې او نه ډوډۍ وله، ډېر سرتیږي ولو. اتې کومک سره راورسېدی، یو مجاهد و سپین ږیری، دې ته هم په دې به ښه په دا ونه به اطمیناني ټک وکړې، نو هغه به کې خوښ کړي. اتې وایي مجاهد مال مجاهد نه ده، ته یې وویله. اتې وایي دما غوږونه خو یتیم له غوچه ډکه جانټه یوړل، نو نه ډېر ښې ډېر مرمۍ پکې ولې، ډېر مرمۍ بیا زموږ طبیعت ډېر برابرېدی. اتې ورسره ولاړو پورته. نو پورته چې ولاړو د موږ خواته یو د ناوې یو جادمل مجاهد ده، ډېر ښه مجاهد و. نو دغه له ما سره ملګری سو، یو راکټ یو سکیل، یو راکټ یو سکیل ما بند کړ، یو سر ته تیم تاروس پر وکړو، د شپې ده، شپه هم نه ده مازدیګر ده، تاروس یې وکوی ولاړو هغه سر خواته. هغه کوم له موږ سره چې ستړی مسه کړی و دا خوښ سوی و په سر کې، اتې بس سترګې پټې ولې، خالي ساه یې وهله، دا ختم سو د په دغو ځای وخاتو د شپې دورې. اتې بس لنډه بیا درته کو چې هغو ځای ته ورسېدلو، بیا دورې د موږ رهبره وویل چې څرخه کې راځي ټکان کې، اتې هغه کولاګه کې رالې، د ډیسیان هم راویستو له کته کلي اردو وکټ شوي و د دې ټکان کلو. اتې بیا موږ دورې سره اتې نو بیا دا غږ وکړو چې دانه دانه سي یا خپل ملګری سي. زه چې نو خپل ملګری ما نه درلودی، ما سره جانټه وله تنها د راکټ دا سپین ږیري مې راواخیستله. اتې نو بیا دا کولاګه کو ډېر ټکان کول. اتې به نو یو وارې به مې یارې داسې زړه په رقم سوم، بیا به د خندا په رقم سوم، بیا به مې بېرته دغه کوسي اوس الحمدلله ښه لار ده او دا څونه خوشحالي ده. نو بېرته به م دا چرتونه وهل چې خدای مهربانه ده، خو په دې کې به یو غذا کړې وه، څوک به ختم سوی، په دا به م چرت واهو، په دې به ډېر خوشحاله سو. موږ ملګری و د سلا په نامه و، دا یې بیا له بل ځای سره کړی و، موږ ابو یوسف دا ملګري سره بېل کړي و، زه یو ځای وم، دی بل ځای و. اتې بس هغه ملګری مې را په یاد کړو چې دی خوږ سوی نه وي، دغه سوی نه وي، ما خو دونه وخت دغه نه وله، رابطه م نه وه دا 2-3 ورځې، نو خوږ سوی نه وي. بیا وروسته چې دغه چرت واهو، اتې بس غږ یې وکړو، نو ما په دا توبله په دا جانټه باندې لاس واهو، دغه جانټه باندې مې لاس واهو. اتې نو خو وږی یم وم یو څه. اتې بس یو د دې پټاسو په ځای کې 3 بسکوټ ولو، دا بسکوټ چې م پیدا کړلو. اتې نو هغه زړه هغه پریشانۍ دا ټول راڅه ولاړې. اتې م بس هغه راوښکی 2-3 دړې م وخوړی. اتې موږ وخواته نور مجاهدین ناست هغو ته م ورغږ کړو، ما له اتې به درسمه بې اجازې، اوس دا بسکوټ به درړم هغه به وخوره، اتې به بېرته بیا درشي راسه. د ملګرتیا وله ډېر ښه وخت و. اتې بیا ورلو هغه بسکوټ تقریبا خو ډېر وږي و، بیخي م نه بسېدی، د ما تنها خو بیا هم دوی سره ما دغه وکړو، مینه او محبت زیات و. دوی سره یوه دړه ورسېدله، اتې م دورې ورکړو، اتې سره کېناستو، بیا له دوی سره ناست وم. اتې دوی ته ما ویل ما زه نه ځمه، که ویستو ټولو په یوه ځای ویلي، که نه وي دغه تنها نو خوند نه کیسي، بیا تاسې وروسته په ما پسې ګرځئ. بیا نو له هغو ځایه په دا بله ورځ بیا راکښته سولو. اتې بس 2 شپې بیا په مرکز کې ولو، وساس ولو، بیا له هغو په ایسته د وزیرو تنګې ته ولاړو. نو دغه څه نومې د وزیرو تنګې ته چې ولاړو، د وزیرو تنګې کې بیا د دوی کته یو مرکز و، په دې کې د بغدادي سنګر ختم سوی، یعنی هغه مرکز مو په مکمل ډول باندې ختم که و. دا د پورته ځای چې و د بغدادي سنګر دغه د کته سیمه ختمه سوله، پورته سیمه کې مینونه ایښي ولو، د تار په رقم د ګوتو په رقم دستارونه یې بیولي وو. اتې بس سړی چې به ورغلی جمعه به لګېدی په ټاو بس ولو. نو مجاهدین خو به ویل، بیا ابو یوسف وویل چې کته په دغو کې په وزیرو تنګې کې به دوی محاصره کړو اصلي مرکزونه. بیا ما مرکزونه محاصره کړلو، مرکزونه چې محاصره سولو، بیا موږ یو غونډۍ ته خاتو، د شپې به راکت سو، کله به مو یو کوچنی یو څو کورونه و، دا به م تصفیه کړو، د شپې به راکت سو، بېرته به د سهار خوا وله خاتو به. نو مجاهدین داسې ولو تقریبا 3 شپې دورې وکړلې چې بیخي تلای نه سوی.
د موږ ځای کې مرچې مې جوړې کړې وې شاوخوا دی لوړ دی ولو یو عمري سنګر و یو بغدادي سنګر و یو بل یو نشچیش په سنګر و دغه سنګرونه تر موږ لوړ و موږ تر هغو ټیټه غونډۍ کې ولو او دا مرکزونه چې وه اصلي دا کته ولو او پورته ولو موږ یې خاص مابینځ کې ولو بیا یې نو خو موږ ته دا د اوبه ډوډۍ دغه نه کېدی اکمالات د دغه نه وله لار ورته اتیس به د شپې راپورته سولو اتې به مو کله کله چې به نوکۍ وختي راوخاتلو بیا به م له ونو چې پاڼې راشکولې که نه وي د ورځې به دی مجاهدین ولو چې وږي به وو ډېر دغه به وو د هلته لنډې چې کومې دغسې به ولې واښه چې به و شی دا وختي لا دغه کړی ول بیا ما په خپله به د نورو مجاهدینو ته ډبرې به مو د ورې ونې ته ورسرولې چې یو پاڼه به راولوېدله د غرو د لوړو غټو تر مابین چې غټه د دغو نه د ازغې ازغې پاڼې ولې دا د ونو یې دا یو څه په تکلیف هم ازمېږي ته بیا دا به م د مجاهدینو خوړلې تقریبا موږ سره ډېر مجاهدین وو په دغو غټو کې هغو ټول مجاهدین دغه خوړې خو چې دا څونه خوند پکې و د اوس په ډوډۍ کې خدای پاک ته په قبر نه ګرځوي دا اوس په ډوډۍ کې ولاکه دغو نه خوند لکه په هغو پاڼو کې الله پاک دې قاري صاحب تاسو او د ټولو مجاهدینو خدمتونه قبول کړي الله پاک مستړیاوې تکالیف په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه څوک وخت موږ سره یاري نه کوي او تا کیسې هم دومره ډېرې چې زموږ د خپرونو ورته بسنه نه کوي یعنې تر اوسه پورې درنو اورېدونکو چې قاري صاحب د یوه تشکیل قصه شروع کړې تر اوسه پورې لا نه ده خلاصه نو وخت موږ سره یاري نه کوي قاري صاحب درته په ډېر ښه ډول په تفصیلي ډول باندې ټکي په ټکي باندې د خپل د ژوند هغه خوږې ترخې قصې وکړلې چې دوی په دغه لاره کې څومره ستړیاوې تېرې کړي دي څومره ولږې تندې تېرې کړي دي د دې حده پورې دوی ولږې تندې تېرې کړي دي چې حتی د ونو پاڼې خوړلې دي د دې ترڅنګ داسې ستړیاوې تېرې کړي دي چې د حد نه زیاتې او همدارنګه دومره تکلیفونه لیدلي چې د حد نه زیات الله پاک دې د ټولو مجاهدینو دغه تکالیف ستړیاوې خدمتونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي صوفیان صاحب محترم ډېره زیاته مننه کوو چې اورېدونکو ته د خپل تېر جهادي دور خاطرې شریکې کړې الله پاک دې خیر درکړي له تاسې مننه تاسې له اورېدونکو لیدونکو څه مننه الله پاک دې خیر درکړي الله دې جنتي کور ودان مننه خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه الله دې تاسو ته هم اجر درکړي صوفیان صاحب دغه څو بیته تاسو ته ډالۍ وي وایي تاریخ دې کارنامو باندې ګویا دی له قرنونو تاریخ دې کارنامو باندې ګویا دی له قرنونو پر مخ د دې جهان بې مثاله مجاهده زمونږ پیر د جهادوی مجاهد ملا عمره زموږ پیر د جهادوی مجاهد ملا عمره منصوره مجاهده ای جلاله مجاهده خپل کړنو ته دې خیال کوه چې لار غلطه نه کړې عرفان درنه لوګی شم انډیواله مجاهده د پولیس راډیو قدرمن اورېدونکو دا وه د دې اونۍ د سنګر خاطرو خپرونه چې ما نظیف الله هوتک درته وړاندې کړه تر بیا چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تاسې په پاک او سپېڅلي رب سپارم الله مو مل شه